بسم الله الرحمن الرحیم. نن چې زه تاسو سره په کوم ټاپک باندې خبرې کول غواړم هغه یو ډېر زیات اهم ټاپک دی او ډېرو خلکو پرې خبرې کړې هم دي، خو زه به یو مختصر فارم کې هسې تاسو ته د دې یو اهم پوینټس شیر کړم، ځکه چې زموږ په معاشره کې دا یو غټه المیه ده چې د ماشومانو تربیت چې دی نو په کور کې د موږ وایو چې سکول نه شروع کېږي، خو اصل کې کور نه شروع کېږي او کور کې موږ څنګه کوو، زموږ نه څه کمیانې پاتې کېږي او هغې دپاره موږ څه وکړو چې هغه کمیانې زموږ نه نه کېږي. نو دا یو قسم نه زموږ نن ټاپک دی. اول خبره خو دا ده چې ماشوم پیدا شو، ټیک ده، د هغه کانشنس، د هغه شعور نه وي، هغه چې دی نو الله پاک په هغه کې یو قسم له خپل سیسټم داسې ایښی دی چې هغه اول خپل مور سره یو اټیچمنټ دی، دا نیچرل دی، دغه دې وخت کې لا شعور نشته، هغه نیچرل دی. د مور او د ماشوم په سر کې چې کوم کنیکشن دی دا ډېر زیات ضروري دی. بدقسمتۍ سره زمونږ لغونته په ملک کې تعلیم کمی هم ده، د شعور کمی هم ده، نو مین دی چې دی نو په سټارټ چې کوم سټارټ لومبې پوڼۍ ده، کوم سیړۍ ده که نه، هغه چې دی نو مونږ صحیح نه پوره کوو. مثال زه تاسو له یو میډیکل درکم چې مونږ وایو چې ماشوم وشي نو دا خبره ده نارمل ماشوم پیدا شي نو سکین ټو سکین چې ورته وایي چې د مور سره هغه ټچ وي نو دا د کې داسې هارمونز ریلیز کېږي چې د مور سره کنیکشن پیدا کېږي. ټیک ده، یاد ساتئ دې وخت کې ماشوم کې لا شعور نشته، نه پوهېږي او اوس پیدا شوی دی، خو الله پاک ورله دا صلاحیت ورکړی دی چې دا سکین ټو سکین ټچنګ والا کوم کنیکشن دی مور سره که نه نیچرل چې کوم دی، څومره چې نیچر ساده خبره یاد ساتئ چې په هره معامله کې څومره مونږ قدرتي طریقو طرف ته ځو هغه عمره به چې دی نو مونږ ته فایده کېږي او قدرت به مونږ سپورټ کوي. ټیک شو، ماشوم ورو لویږي، په یو پوینټ باندې هغه ته پته ولګي چې یاره دا ښځه یا دا جنۍ چې دا زما مور ده، دا سړی زما پلار دی او هغه چې دی او دی به چې دی نو لکه زه په دې ډیپینډنټ یم، هغه یو قسم له ځان ډیپینډنټ دی. ټیک شو، بله غټه المیه دا ده چې مور خو الله پاک پکې دومره مینه اچولې ده او دومره الله پاک داسې هارمونز ریلیز کوي ساینټیفیکلی کوم وایو چې هغه خپل بچي سره خامخا مینه هم کوي ښه ډېره، او ځکه خو الله پاک چې دی نو خپل د مینې مثال هم او یا میندو ورکړی دی، ځکه ورکړی چې د مور د مینې مثال نشته. ټیک شو، المیه دا ده چې کوم پلار یا خو به څه مجبوري هغه به خپل څه ګټه به کوي، څه جاب به کوي، څه بل څه به کوي، خو دا یو ډېر وایټل ډېر زیاته اهم خبره ده چې پلار هم هغه عمره انټرسټ شو کړي، هغه عمره توجه ورکړي ماشوم له څومره چې مور ورکوي. ټیک ده، ځکه چې ماشوم په دواړو ډیپینډنټ وي، مور له چې دی هم سپورټ لځي چې مور یې نه پلار له هم سپورټ لځي، نو چې کم دوه کسان ماشوم خپل ډال ګڼي، خپل شیلډ ګڼي، که په هغې کې یو قسم کوتاهي کوي نو هغه ماشوم په سایکالوجي باندې به دا په نفسیاتو باندې به ډېر غلط اثر پرېوځي، هغه بیا لکه داسې وړوکې ماشوم خو نه خو چې لږ لوی شي نو هغه بیا ځان له نورې په خپله لارې ګوري. نو د هغې نه بچ کېدو لپاره دا لومبی سټیپ زه تاسو ته ځکه وایم چې ډېر زیات امپورټنټ دی، په دې مې لږ ټایم ځکه واغستو. ټیک شو، بل چې دی نو بله خبره دا ده چې ماشوم خپل مور پلار ته چې دی نو رول ماډل په طور ګوري. رول ماډل ورته څنګه ګوري چې هغه ته لکه مثلا زمونږ چې دی نو څوک داسې چې هغه نه موږ ډېر انسپایر یو، هغه کس چې څه کوي نو موږ کوشش کوو چې موږ دې فالو کړو. زموږ په دین کې جناب حضرت محمد صلی الله علیه وسلم زموږ رول ماډل دی، نو زموږ رول ماډل څنګه دی چې زموږ کوشش کوو چې د یې په اسوه حسنه باندې څومره چلیدی شو چې موږ وچلیږو. ټیک شو، دا خو یو مثال ما تاسو له درکړو، خیر د هغې خو بل ثاني داسې اوس نشته په دنیا کې، خو د ماشوم په معامله کې مور پلار چې دی نو د هغه رول ماډل دی، نو که په دې کې چې دی نو ماشوم چې تاسو څه کوئ ماشوم ته به هغه صحیح ښکاري، هلته به ټوله دنیا غلطه ښکاري، زر کسان د یو کار کوي هلته به غلط ښکاري، خو چې مور پلار یو کار کوي یو خبره کوي هغه به ورته صحیح ښکاري. اوس دې کې مخکې زه تاسو ته یو اهم خبره دا کوم چې د ماشوم شعور جوړېږي څنګه او به موږ په صحیح طریقه باندې څنګه جوړو او په هغې کې زموږ نه غلطیانې څه کېږي. په دې کې چې دی نو ټول نه مهم اهم چې کوم وخت هغه د ماشوم تر 7 کالو پورې عمر دی.
بعضې ماشومان له عمدتي نن سبا نسل نو 5 کالو پورې هم کیدای شي خو تر 7 کالو پورې د ماشوم لاشعور چې کوم دی هغه جوړیږي هغه ډیولپ کیږي ټیک شو. نو تاسو د ماشوم مثال داسې والی چې هغه یو د فوټوسټیټ مشین دی څه پکې تاسو فیډ کوئ هغه به هلته کې فوټوسټیټ په شان راوځي دغه په مایند کې دغه مخې ته ښې خبرې کوئ دغه مخې ته مونځ کوئ دغه هغه ته چې دی نو د اسلامي اقدار وښایي اخلاقي اقدار وښایي نو هغه به چې دی نو سب کانشیس کې هغه بیلډ کیږي ټیک شو. او دا زه سکول نه مخکې خبره کوم چې اولنی ټیچران مور پلار ټیک شو ټیچران بیا وروسته راځي موږ ټول ذمهداري په هغې اچولې چې یاره په دې سکول کې ټیچران ښه نه دي زموږ ماشوم ته خراب شو ماشوم اصل کې موږ خراب کړی او دا چې دی تر 7 کالو پورې دی کې اوس یو څو اصول دی چې په یې باندې ډېر سټرکټلی ډېر په سختۍ سره عمل پکار دی ځکه چې دی نه به چې دی د ده پرسنالټي جوړېږي دی چې لوی شي نو د چې کوم هغه شخصیت جوړ شوي هغه به لومبې چې کوم دا مونږ والا لاشعور جوړ کړی دی د شعور باندې به ډایرکټ د هغې اثر کیږي. نو په لاشعور کې مونږ څه غلطیانې کوو مونږ د ماشوم مخې ته جنګ کوو ټیک شو مونږ ماشوم ته په خولې باندې وایو چې ته دا 7 کالو پورې خبره کوم چې مونږ کله دغه دا سوچ ډیولپ کیږي لا هغه لا هوش خپل لا نه دغه کړی هغه ډیولپ کیږي مونږ دا مخې ته جنګ کوو مونږ دغه مخې ته چې دی نو غلط الفاظ استعمالو یا چې دی نو مونږ هغه ته په خوله باندې وایو چې بچې دروغ چې دی نو مو وایه دا غلطه خبره ده او مونږ دغه مخې ته په خپله دروغ وایو ټیک شو چې دې فلانکي ته ووایه چې دا خو هغه کور کې نشته مثلا 5 کالو ماشوم دی ته ورته داسې ووایه که نه هغه چې دی که ته ورته 100 پیرې بیا ووایې چې دروغ غلط دی غلط دی خو ستا د ایکشن ته چې وګوري هغه به ستا د ایکشن کاپي کوي سبا له به هغه هم داسې کوي ټیک شو. نو دا پکې کی پوینټ شو چې ایکشن ستاسو اعمال چې کوم دي هغه په ماشوم باندې اثر کوي ستاسو سپیچ ستاسو لیکچرې ستاسو چې د نصیحتونه هغه عمره نه کوي څومره چې ستاسو خپل ایز ا رول ماډل په ځان ته ګورئ او چې څنګه تاسو کوئ نو هغه شان به هغه پک کوي. ښه په دې کې چې دی نو ماشوم شعور ډیولپ کېدو کې بله خبره دا ده چې مونږ د ماشوم له مثلا یره ده یو ماشوم یې هغه وي بو راغی دا بو چې دی نو دا یو کنسپټ دی پښتنو کې سپیشلی که نه بلا راله بو راغی او یریږي یا انسیکټس نه یریږي یا د لیزرډز نه یریږي یا د په تیاره کې یریږي غټ مثال خو یې په تیاره کې یریږي یا اسې خلکو نه یریږي ښه فیر شو یره شوه ټیک شو دروغ شو دروغ تاسو ته ما مثال درکو نو دا مونږ چې دی نو درې 7 کالو پورې که دې ماشوم له دا کنسپټ ور نه کړو دا مونږ کریټ کړو دا نسلونو باندې را روان دی. یو ماشوم که ته په داسې ځای کې وساتې چې هغه ته دا ډو څوک نوم وانلي چې یره څه شی دی دروغ څه شی دی یو خو اډرینالین دی چې کومې ته فلایټ اینډ فایټ هارمون وي او قدرتي دی چې چا انسان ته خطره محسوسېږي یا به هغه ځای نه تښتي یا به چې نه خپل پروټیکټیو څه چې هغه محفوظ ځان ګڼي هغه چل به کوي هغه قدرتي خو الله پکې ایښی دی. زه د اضافي یرې او د اضافي نور چې غلط کوم څیزونه دي دروغ شو پکې که نه یا نورو سره غلط رویه شوه بد اخلاقي شوه سلام کول نه کول دا څیزونه نو دا مونږ چې دی نو المیه دا ده چې مونږ د ماشوم چې کله څه خپلې خبرې کوو یا خپل څه اعمال کوو نو مونږ ماشوم ولاړي مونږ وایو ده ته پته نه لګي خو ماشوم دا ګورې یقین وساتئ زه خپل تجربې نه زه تاسو ته وایم ما لیدلي دي داسې چې ماشوم باقاعده هغه شی کاپي کوي هغه اوري او هغې په سب کانشیس کې هغه ټایم د هغه یو قسم لا په کمپیوټر کې څنګه یو هارډ ډسک کې هارډ ډرایو وي دغه شان هغه خالي هغه ورو فیل کېږي هغه تاسو فیل کوئ او دا ټایم لا ماشوم سکول ته نه ځي دا تاسو د تربیت کوئ دا پری سکولینګ دی یو قسم له کې جي دی ټیک شو. نو د ماشوم مخې ته چې دی نو آرګومنټس کول جنګ کول هغه له چې دی نو د یرې او هغه له چې دی نو د دروغو هغه له د بېایمانۍ کنسپټ ورکول چې دا بالکل نه ته هغه مخې ته اړو دا وایمه چې یره څه شی دی هغه مخې ته اړو وایمه چې دروغ څه شی دی د هغه مخې ته اړو وایمه چې دوکه څه شی دی نو دغه ذهن کې به کنسپټ د سره یي نه چې دغه بیا وروسته خپل شعور ډیولپ کی نو هغه ته به چې دی نو دا څیزونه په خپله بیا هغه کې به دا خپل شعوري اویرنس به پکې چاته به دا څیزونه غلط ښکاري
بلکې د هغې اته به آیډیا هم نه چې دا یاره څه شی دی او دا نور څیزونه څه شی دی. ټیک شو. بل پکې درېیمه اخیری خبره به تاسو ته ویډیو شارټ کوم. اخیری خبره دا کوم چې د ماشومان اکثر میندې مو پلاران هم ماشومان چې دی که نه نو هغې فرسټریټ چې ماشومان خامخا تنګول کوي دا یو خپل نیچر وي نو هغې چې دی نو یو خو غصه داسې غصه چې ماشوم چې دی نو باقاعده ما د 2-3 کالو ماشومان لیدلي چې هغې باقاعده یو ګوټ کې کینی بیا چې دی نو مور پلار نه یریږي نو چې تاسو ته ما سره کې ووایي چې هغې او خپل ډال ګوري چې هغه ډال چې دی نو هغې ورسره داسې رویه ساتي چې هغې اسکورټ کوي هغې ورته غصې کوي هسې بېسه او ایون اوس خو شکر دی لغونته معاشره زموږ بدله شوه فزیکل ماشوم سره تر 7 کالو پورې سپیشلی چې کوم پر د سب کانشس ډیولپ کېږي فزیکل کېدل ماشوم سره بالکل قطعي طور منع وي. دا د ماشوم په ذهن باندې ډېر غلط اثر پرې باسي. نو دا یو څو خبرې وې داسې چې ما اهم دا خو ډېر اوږد ټاپک دی خو اهم چې کوم خبرې وې نو هغه ما تاسو سره شیر کړې او امید لرم چې تاسو به څه ناسو 2 پوینټ هم پک کې نو مطلب زه څه دومره غټ سکالر نه یم خو چې سلیکټ ډېر علم راته میلاو شوی دی نو هغه ما چې خپل وروڼو سره خپل خویندو سره شیر کړم. نو خلاصه به دا وکړم چې تاسو مور پلار چې کوم دي سپیشلی هغې ته مخاطب یم تاسو د ماشوم او نیو استادان یې ستاسو اعمال چې دی نو هغه کاپي کوي ستاسو چې دی نو تر 7 کال پورې چې کوم دا کیپیسټي بلډینګ دی که تاسو غواړئ ماشوم نه چې دی نو یو قابل ډاکټر انجینیر ایون که ضروري نه که انجینیر ډاکټر دی یو با اخلاق شخص ته جوړولی شئ او که تاسو غواړئ نو بیا وروستو ټیچران له ګناه ورکوئ خو که تاسو غواړئ نو د هغه نه چې دی نو یو بد خدای مکه خو یو بدعمله کس ته هم جوړېدی شي یا به دروغ یا به جنګ کوي یا به هر څه کوي. نو په دې باندې نوره خبره نه اوږدومه ریپیټیشن پکې راځي بیا او امید لرم چې دی نو څه ناسو فروټفل خبره به تاسو ته میلاو شوي.